هارون رشید ته د بهلول نصیحت. بهلول د خلافت دربار ته لاړ او د هارون رشید خوا کې کېناست. هارون رشید پوښتنه وکړه او وی ویل ای بهلول نصیحت راته وکړه. بهلول وویل ای هارون رشیده، که یو بیابان کې اوبه نه وي او په تا باندې تنده غلبه وکړي او مرګ حال شي، ته به څه کوې چې تنده دې ماته شي او له مرګه بچ شي؟ هارون رشید وویل د طلا 100 دیناره ورکوم. بهلول وویل که چیرې د اوبو خاوند دینار وانخلي بیا څه کوې؟ هارون رشید وویل نیمه باچاهي ورکوم. بهلول وویل کله چې اوبه وڅښې او خالي ادرار دې بند شي بیا څه کوې؟ هارون رشید وویل نیمه باچاهي نوره ورکوم. بهلول په جواب کې وویل نو بیا ولې ته په خپل باچاهۍ دومره مغروره یې چې د هغې باچاهۍ قیمت یوه خېټه اوبه او یو وار ادرار کول دي؟ زه ستانه پوښتنه کوم آیا الله تعالی به تانه د خپلو نعمتونو پوښتنه ونه کړي چې ته یې شکر نه وباسې؟